سلامونه او نیکې هیلې د کلام غږ چینل ته ښه راغلاست. دا د دوزخ څخه یو سړی ناول ده چې ژباړن یې خواجه ځای صاحب او زه احساسي تاسو ته وړاندې کوم. لومړۍ برخه. مخکې له دې چې د اترار د ښار دروازې بندې شي، دوه ځوانان چې دواړه د اترار امیر ځانګړي ساتونکي وو او سپاره وو له ښاره ووتل او د شپې په تیاره کې د مغولستان په لور په چټکۍ آسونه وځغلول. ډېر ژر یې د اترار ښار شاته پرېښود. بالخاص چې د هغه بل ساتونکی مشر وویل: ته فکر کوې چې موږ به د لمرختو مخکې کاروان ته ورسېږو؟ احمد اکسو چې د هغه تر څنګ آس غلاوو ځواب یې ورکړ: معلومه نه ده ښاغلیه، کاروان د ماښام نږدې وخت کې له ښاره ووت. هغوی له موږ څخه څو منزلونه مخکې دی. بالخاش وخندل او ویې ویل: هغوی زموږ د حرکت چټکتیا نه لري. احمد وویل: ښاغلیه، موږ باید د خپلو آسونو فکر هم وکړو. که بې له وقفې وځغلوو، کیدای شي دا بې ژبې حیوانات له پښو ولوېږي. بالخاش په کلکه لهجه وویل: اوس غواړم په هر قیمت چې کېږي د لمر له راختو سره سم هغوی ته ورسېږم. هغوی له موږ نه ډېر لرې نه دي. احمد وویل: زما په اند موږ باید بیړه ونه کړو. که د لمرختو مخکې ونه رسېدو، خامخا تر نیمې ورځې به کاروان ته ورسېږو. بالخاش وویل: ما تر اوسه داسې سست جنګالی نه دی لیدلی. ته پخپله پوهېږې که زما ملاتړ نه وي، غیر خان به ته له دندې ایستلی وی. هغه ستا په شان ټنبل سرتېري په خپل ځانګړو ساتونکو په ډله کې نه خوښوي. بیا یې سبشه ورکړه او ویې ویل: بیړه وکړه. احمد هڅه کوله چې بلخاش له دې تروار څخه راوګرځوي، نو ځکه خپل ځان یې تر هغه ورساو او ویې ویل: ښاغلیه، هوا تیاره ده او لارې خرابې. بلخاش په تنده لهجه وویل: فکر کوم که چوپ اوسېږي نو ښه به خپل لارې ته دوام ورکړو. تاسو حتی خپل د روغتیا په فکر کې هم نه یاست. نه غواړم بې ځایه خبرې واورم. احمد اکسو چې پوه شو بالخاش قانع کېدونکی نه ده، نو چوپ سو او خپل آس یې ورپسې وځغلاوه. د آسونو د ځغلولو غږونه د شپې په تیاره کې د دښتې خاموشي ماته کړه. دوی د اترار د امیر غیر خان لخوا مامور شوي وو چې د سوداګرو د هغه کاروان ساتنه وکړي چې د ماښام مخکې د مغولستان په لور روان شوي وو. بالخاش د یو څو مزل وروسته چوپتیا ماته کړه او ویې ویل: معلومه نه ده چې غیر خان ولې د کاروان تګ وروسته دا ماموریت موږ ته راکړ. احمد اکسو ځواب ورکړ: بېشکه هغه غواړي چې موږ له شاوخوا د کاروان ساتنه وکړو تر څو کوم خطر کاروان ته ونه رسېږي. بالخاش وویل: که د سوداګرو سره کومه بده واقعه پیښه هم شي، نو زموږ دوه نفره له لاسه څه نه کېږي. حتی امکان لري تر اوسه د غلو لاس ته لوېدلي هم وي. بیا چوپتیا خوره شوه. بالخاش یو قوي منځنی ونه لرونکی ځوان چې د غیر خان په ځانګړو ساتونکي ګارد کې خدمت کاوه. تازه ورته د ساتونکو ډلې قومندان مقام هم ورکړل شوی و.